زما ګرانو ټیک ټاک ملګرو د یوې جینۍ وکه واده و نو هغې په واده کې ډېر زیات خندل نورو جینکو د تپوس وکړو چې ټیک ته واده دی خوشحاله به وي خو دا دومره ډېره خاندې ولې هغې ویې په ړومبي ځل مې واده دی چې ته مخکې واده شوی نه یم نو په حساب نه پوهېږم دا خندا ځکه ډېره راځي نو زما د خپلې معاشرې ته خیال دی عزتمندو چې زما لوی الله او زما خوږ پیغمبر دا بالکل بېشکه ویلي دي چې تاسو د رشته دارانو ډېر خاطر کوئ د رشتو عزت کوئ د رشتو خاطر کوئ خو لیکن زمونږ معاشره یقین وکړئ چې په دوه نظره ګوري که چېرته زمونږ کور ته یقین وکړئ دا به که د مور پلار نه بازي رشته نه وي خو که مالداره زوی په کور راننوتو نو اکه دی ګلجي راننوتو کا تنخوادار وي او هغه لږ وزدار وي خانجي راننوتو ګلجي راننوتو د هغه به په کور کې یو عزت وي خو که غریب زوی په کور بېروزګاره راننوتو وایي مړه هغه توت لاندې سمله قسم دی د هغه به په کور کې بل عزت وي که بېوسه خور په کور راننوته او هغه د لسو روپو یا به ضرورتمند دی یا به خاون بیماری یا به بچی بیماری قسم دی هغه مخې سره هغه ورانداریان یې ورونه به یې څه وایي هغه دی غم بیا رالو او قسم درته خورم که بېوسه رور چېرته خور کره مالداره خور کره لاړو او مالداره خور له به را په کور نی ورننوتی چې هغه به وایي بوج بیا رالو او که وزداره رور ورشي وایي به هغه دی فتح خان رالو بیا به ورله شپاړس بالښتونه موږ دی عزت به هم کوي او غریب سره به ورله د ناستې وخت هم نه وایي به یار دی ګاونډیانو کره ختم دی وروره بس هغه کره به ځو نن که ستا په رشته دارانو کې یقین وکړئ د غریب رشته دار په کور کې به دی لس پیغلې ناستي خو په خدای یقین وکړه که بل رشته داري وکړي که د غریب رشته دار بچي به ډېر تعلیم یافته وي او ډېر به ښایسته وي خو والله که وله مالداره رشته دار لور ورکړي ولې چې غریب دی نو عزتمندو رشته دارۍ کې الله دا نه دی ویلي چې دا خان دی او دا غریب دی د هرې رشتې به قدر کوئ د هرې رشتې به عزت او رسپیکټ کوئ دا خو نه ده چې به د مالداره ته به په یو نظر ګورئ او غریب ته به په بل نظر ګورئ بله ورځ غټ اختر رالو او دا به تاسو وګورئ چې مالداره رشته دار کره به په فریزر کې د خپلې غوښې ځای نی خو دا نور مالداره رشته دار به ورله پستې غوښې ورلیږي دا غټې غټې بوټۍ به دې نه ځان له د هلکان به کیمو کړي او سیخونه به پاخه کړي خو چې غریب رشته داري هغه له به دا غټ غټه ډوکې ورولېږي چې ته به هم نه ماتئ او لا ورپسې به رینګ هم وکړي چې ګورې دا ډوکې م درولېږل دا وریجو کې واچوئ ډېره مزه کوي ورته به یې یادوي عزتمندو قسم دی نن زمونږ په معاشره کې دوه نظامه روان دي غریب ته په یوه سترګه او مالداره ته په بله سترګه موږ نه به الله رضا شي عزتمندو الله به رضا کو قسم دی که د نن وخت مولام ته سوچو که د غریب سړي په جنازه کې وګوره د مالداره کې وګوره د غریب سړي په جنازه کې مولا سره هم وخت نه او د مالداره په جنازه کې به دومره اوږده اوږده صورتونه وایي په دغه ورځ باندې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه پیدا شوی او بس خانجي الله بخلی دی او چې غریب مړ شي یاره ګمان هم نشته د جمعې په شپه باندې پردي وږي مات کړي د چا نه یې ګني پټ کړي غریب والله که دا مولام په خدای بخي هغه له هم سلباني وګوري عزتمندو دا معاشره ټیک نه ده غریب له به عزت ورکو او غریب له به عزت ورکوئ